امیرالمؤمنین ملا هیبت الله اخندزاده تازه او زبردست فرمان. امیرالمؤمنین ملا هیبت الله وایي هیڅ مسؤل په یو وخت کې دوه دندې نشي ترسره کولی. سلام ستړي مه شئ د نن پلس چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړۍ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته د اسلامي امارت د عدلیې وزارت یو ځل بیا د خپل مشر ملا هیبت الله د هغه حکم یادونه کړې چې له مخې هیڅ مسؤل په یوه وخت کې دوه ځایه دنده نشي کولی. دغه حکم چې د 1402 کال په جوزا میاشت کې خپور شوی یو ځل بیا یادونه د هغو طالبانو لپاره شوي چې په یوه وخت کې دوه ځایه دندې لري. که دغه مسؤل شخص په ټیټه کچه وي یا لوړه رتبه وي، دوه دندې نشي لرلی او یو ځای به پرېږدي. دغه حکم هم د هغه فرمان په څیر تر اوسه په بشپړه توګه نه دی تطبیق شوی چې په ادارو کې د خپلو زامنو او د کورنیو د غړو د نه ګمارلو په اړه دی. له هغه فرمان سره اسلامي امارت داسې کړي چې یو د بل د زامنو خپلوانو په مقررولو سره ځان له دې مسؤلیت څخه خلاص کړی دی. خو شاید د امیرالمؤمنین له دې وروسته دغو نقطو ته پام وي او له دې وروسته به هیڅ دفتر کې د خپلوانو له ډلې څخه څوک نه وي او یو شخص به دوه ځایه دنده هم نشي ترسره کولی. د دغه فرمان په اړه د ځینو افغانانو نظرونه مو راخیستي. شفیع الرحمن احمدزی لیکي دا ښه نظر دی، زه یې تاییدوم ځکه چې په دې سره به کار اهل کار ته وسپارل شي او د اضافي دندو او بېانصافۍ مخه به نیول شوې وي. درنو لیدونکو له غوږ نیونې او توجه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې او ښه وختونه ولرئ.